بسم الله الرحمن الرحیم. زه هند افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو په خپل آی ډي باندې بلیک مارک یا بلیک ټیک ولګوو. زه به تاسو ته په دغه آی ډي باندې زه به یو ځل ریفریش هم کوم تاسو ته چې دې باندې اوس بلیک ټیک یعنې هغه تور نښان چې دی هغه ورسره نشته، نو هغه موږ څنګه کولی شو په دې آی ډي باندې ولګوو. نن سبا ډیر زیات خلک دغه بلیک ټیک چې دی په آیډیانو باندې لګوي او ډیر ښایسته ښکارېږي. یو بله یادونه کوم هغه دا چې دا بلیک ټیک یوازې لایټ فیسبوک کې ښکاري او په غټ فیسبوک کې نه ښکاري. غټ فیسبوک کې به یوازې یو نښه وي، یعنې یو ضرب علامه ورسره وي په دې نوم سره، خو بلیک ټیک نه ښکاري، خو په لایټ فیسبوک کې ډیر ښایسته ښکاري. راځو څنګه کولی شو چې دغه ولګو په خپل آی ډي باندې. ساده ډول به تاسو راشئ، اول دغه وی آی ای براوزر به تاسو له پلی سټوره ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو ولیکئ وی آی ای، صحیح ده، وی آی ای ولیکئ یا وی آی ای براوزر ولیکئ، هر یو چې دغه اولنی دغه براوزر به تاسو ډاونلوډ کړئ، بیا به اوپن کړئ. کله چې تاسو دا اوپن کړو، دلته به تاسو خپل آی ډي خلاصه کړئ. فیسبوک به سرچ کړئ، فیسبوک به پکې سرچ کړئ، هلته به تاسو خپل آی ډي خلاصه کړئ. لکه څنګه چې دا یو آی ډي ما پکې اوس خلاصه کړې ده، زه تاسو ته بیا هم ریفریش کوم تر څو وګورئ چې دې سره بلیک ټیک نشته دی. ساده آی ډي ده او بلیک ټیک ورسره نشته. موږ څنګه کولی شو په دې باندې بلیک ټیک راولو او دې سره ولګو. نو دلته به تاسو دغه درې کرښې ووهئ، بیا به لاندې راشئ سیټینګ ته. سیټینګ هم چې ووهلو، دلته به اوکې، بیا به دلته په دغه ځای کلیک وکړئ. کله چې دا ځای کلیک کړو تاسو، بله صفحه تاسو ته راځي. ویډیو سټپ بای سټپ وګورئ، سکیپ کوئ مه، ځکه چې دې کې شاید تاسو نه یو سټپ پاتې شي، نو تاسو بیا مجبور یاستئ چې دا ویډیو دویم ځل وګورئ. نو د دې نښه ده چې اول ځل ښه دقیق ډول وګورئ. دلته به تاسو په دغه پروفایلز په دا باندې به کلیک وکړئ، بیا به فیسبوک دغه خپل پروفایل به کلیک وکړئ، دلته بیا په نیم باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته راغلی، دلته نوم چینج کیږي. په دې ځای کې به تاسو بیرته لاړ شئ. زما په ټلیګرام کې به دغه کوډ وي، ټلیګرام چینل کې هغه تاسو ته زه لینک په ډسکرپشن کې اچوم او تاسو به له هغه ځای نه کاپي کړئ. صحیح ده. که واتساپ کې هم ما سره اړیکه نیولی شئ، زه واتساپ نمبر به زما وي په ډسکرپشن کې. دغه کوډ به تاسو کاپي کړئ ځان سره او خپل نوټ کې به ځان سره پیسټ کړئ. دلته به دا خپل نوم دغه ذکر دلته ما لیکلی ساده ځوان، د آی ډي خپل نوم به تاسو دلته ولیکئ. دغه وړوکی خانخالي دا به نه ورانوئ او په دې لاندې ځای کې به هم د لاست نوم کې به هم خپل آی ډي مکمل نوم ولیکئ. صحیح شو. دا هم چې کله ولیکئ نور به کار پکې نه لرئ. ساده به دې باندې کلیک وکړئ، آل به کلیک کړئ، سلیکټ آل، کاپي. صحیح شو. بیرته به راشئ دغه وی آی ای براوزر ته، دلته به دغه اکاونټ سنټر باندې کلیک وکړئ، دلته به دا ختم کړئ. کله چې ختم کړئ دا به پیسټ کړئ او بیا به ګو وهئ، یعنې 4 ځلې به تاسو دا وران کړئ چې دغه کوم کوډ چې دا پیسټ کوئ او ګو به وهئ. 2 ځل شو، ګوره دا 3یم ځل پیسټ ګو او دا د هم 4م ځل چې کله ګو کو تاسو، دلته به تاسو ته دغه میسج په 3یم ځل کې هم راځي، دا به تاسو دلته ټیک مارک کوئ، بیا به اوکې ووهئ. کله چې تاسو ته اوکې ووهله، بیرته به دې ځای نه بیک شئ، یو ځل بیا هم بیک شئ، بیا به هم بیک شئ، اصلي صفحې ته به تاسو راشئ. دلته به تاسو سره هغه ټیک بلیک ټیک ګورئ چې راغلی دی، ډېر ښایسته ښکاري په لایټ فیسبوک کې، خو په غټ فیسبوک کې کار نه کوي. زه بیا هم تاسو ته په لایټ فیسبوک کې هم وښیم. دا د لایټ فیسبوک او د